د لوګر ولایت مرکز په هارون سیمه کې د یو تن همایون بهادري په شخصي لګښت یو ښوونځي ته د جوړې شوې ودانۍ د پرانیستي په مراسمو کې د لوګر د پوهنې رئیس، دیني عالمانو، د سیمې اوسیدونکو او ګڼ شمېر زده کوونکو او ښوونکو ګډون کړی و. د لوګر د پوهنې رئیس د دې ښوونځي د ودانۍ پر جوړېدو خوښي وښوده او دا کړنه د ستاینې او قدر وړ وبلله. دا مکتب د هارون متوسطه دې کې تقریبا 9 سم په وخت شاګردان درس وایي. په تیر وخت کې د مختلفې ستونزې درلودې. ستونزې دا وې چې تعمیر نه درلود، کوم خیمې چې ورکول شوې ټیپ په ټیم باندې دا چونکې ساحه بادي ساحه ده، باد هغه به خرابولې شکېدلې وې. نو لله الحمد همایون بهادر صاحب په همکاري باندې د علاقې ته د خلکو ته د غټ افتخار وروبخښ. ټول هغه اهل خیر چې څومره زموږ تاسې وطن بډایه خلک دي، له هغو نه موږ غوښتنه ده افغانستان یو انقلاب ځپلی وطن ده او تقریبا څو لسیزې دلته انقلاب پکې حاکم و، اشغال پکې حاکم و، مختلفو ملکونو دلته مداخلې کولې. اوس الحمد امنیت راغلی ده. موږ دین دا غوښتنه کوو چې تعلیم په بخش کې ښه ځان وځلي او ښه نه ښه خدمتونه وکړي. د هارون سیمې د ښوونځي دا ودانۍ چې 8 درسي او یوه اداري خونې لري، د همایون بهادري په نوم د یو لوګر میشتي په مالي ملاتړ د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 6 میاشتو په موده کې په یو منزل کې جوړه شوې او په دې سره د 600 زده کوونکو د سرپناه ستونزه حل شوه. د ویلو ده چې لوګر کې څو ورځې وړاندې هم د یو تن په شخصي لګښت د وړیا زده کړو ښوونیز مرکز 800 زده کوونکو ته ودانۍ جوړه شوې وه.